په کافر باندې سلام اچول روا دي چې کافر ته داسې ووایه چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، او که هغوی موږ ته سلام واچوي نو موږ به د کافر سلام ته ځواب وایو که به یې نه وایو. عابد وروره، فقهاو کرامو د دې 4 صورتونه بیان کړي دي. لومړنی صورت دا دی چې کافر ته سلام کول تعظیما او احتراما دا کفر دی. یو کافر ته که څوک سلام اچوي د دې لپاره چې د هغه کافر احترام کوي، د هغه کافر تعظیم او عزت کوي، دا کفر دی. دویم دا که چیرې سلام کول د عزت او احترام لپاره نه وي، مطلق هغه سنت او عادت پر ځای کول وي، نو هم ناروا دی، ځکه چې شرعا مسلمان ته دا اجازه نشته چې کافر ته سلام وکړي. که ستا هدف د کافر عزت هم نه وي، ستا هدف د کافر احترام هم نه وي، نو بیا هم د اسلام مقدس دین تا ته اجازت نه درکوي چې کافر ته سلام وکړي. دریم، که د یو حاجت او ضرورت لپاره سلام وي، خو بیا د حاجت او د ضرورت لپاره سلام روا دی، خو سلام به داسې کوي چې السلام علی من اتبع الهدى، سلامتیا په هغه چا باندې ده چې هغه تابعدار د هدایت وي. که حاجت وي، ضرورت وي، کافر ته سلام کوي، هغه به همداسې وایي چې السلام علی من اتبع الهدى، داسې به نه وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. او څلورم، د کافر د سلام جواب ورکول جائز دي، مګر په جواب کې به علیک وایي فقط. کافر که سلام اچوي نو ته به صرف علیک پې وایي بس. د بخاري حدیث دی، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قاصد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خط هرقل ته یې وړه، فدفعه الی هرقل فقرأه فاذا فیه بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الی هرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الهدى. کم خط چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روم پادشاه هرقل ته لیکلی و، په هغه کې لیکلي و بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله الی هرقل عظیم الروم.